السلام علیکم ګرانو ملګرو، زیم عبید الله او تاسو ته په یو ایل انګلیش کې ویلکم وایم. په نننی لیسن کې به مونږ د ډبلیو ایچ کوېسچن ورډ باره کې خبره کوو. کوم ته چې ډبلیو ایچ فیملی هم ویل کیږي او د دې زده کول ستاسو لپاره ډیر ضروری دي. ځکه چې مونږ په ډیلی روټین کې څومره هم انګلیش سوالات کوو نو په هغې کې اکثر ډبلیو ایچ کوېسچن ورډ یوز کیږي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. خو د ټولو نه مخکې به موږ دا کنسپټ کلیر کړو چې دې ته ډبلیو ایچ کوېسچن ورډ ولې وایي. نو د دې جواب دا دی چې موږ ځکه دې ته ډبلیو ایچ کوېسچن ورډ وایو چې څومره هم ډبلیو ایچ کوېسچن ورډ دي لکه هو، ویچ، وای، وین، د ټولو په شروع کې ډبلیو ایچ ورډ راځي. یعنی چې څومره هم ډبلیو ایچ ورډ دي د ټولو په سٹارټ کې چې څومره هم الفابیټس دي هغه ټول ډبلیو ایچ ورډ دي. نو دې ته ځکه ډبلیو ایچ کوېسچن ورډ ویل کیږي او دا ورډز د کوېسچن یعنی د سوال لپاره یوز کیږي او د دې استعمال به موږ صرف په ډبل سوالیه فقره کې کوو. نو ستاسو لپاره دا هم ډیر ضروری دی چې په ډبل سوالیه او سنگل سوالیه فقره کې څه ډیفرنس دی. نو که تاسو دلته وګورئ موږ سره یو سنټنس دی Are you going? Are you going? آیا ته ځې؟ په دې جمله کې یو کوېسچن یعنی یو تپوس کیږي، یعنی دا یو سمپل تپوس دی. کله چې څوک یو ځای ته ځي نو هغه وخت کې موږ د هغې نه تپوس کوو چې آیا ته ځې؟ نو دا یو سنگل سوالیه فقره ده. اوس تاسو دې سنټنس ته وګورئ. Where are you going? Where are you going? ته چرته ځې؟ که تاسو چرته دې دواړو جملو ته وګورئ نو په دواړو کې یو واضح فرق ښکاري. په دې سنټنس کې موږ سره بره جمله هم مکمل موجود ده لکه are you going؟ are you going؟ آیا ته ځې؟ او where هم ورسره اضافه شو لکه where are you going؟ where are you going؟ ته چرته ځې؟ نو دا موږ سره ډبل سوالیه جمله شوه. یو بل مثال دی موږ سره is she reading؟ is she reading؟ آیا هغه مطالعه کوي؟ په دې جمله کې صرف دا تپوس شوی چې آیا هغه مطالعه کوي؟ د دې جواب صرف په او نه کې دی. یعنی که چېرته هغه مطالعه کوي نو موږ به وایو yes she is reading، yes she is reading. او که چېرته هغه مطالعه نه کوي نو بیا به موږ وایو no she is not reading، no she is not reading. اوس تاسو دې مثال ته وګورئ. what is she reading؟ what is she reading؟ اوس په دې سنټنس کې موږ سره د څه اضافه هم وشوه، یعنی هغه څه مطالعه کوي. په دې جمله کې موږ یو دا تپوس وکړو is she reading؟ یعنی هغه مطالعه کوي او بیا هم ورسره what هم شامل کړو، یعنی هغه څه مطالعه کوي. په دې جمله کې موږ سره دوه سوالونه دي. یو خدا چې آیا هغه مطالعه کوي او دویم دا چې هغه څه مطالعه کوي. نو په داسې صورت کې موږ ډبلیو ایچ کوېسچن ورډ یوز کولی شو، یعنی داسې سنټنس چې په هغې کې موږ ډبل کوېسچن یعنی ډبل سوال کوو نو بیا به موږ ډبلیو ایچ ورډ یوز کوو. امید ساتم چې ستاسو به د ډبل سوال او سنگل سوال کنسپټ کلیر شوی وي. خړومبی ورډ دی موږ سره واټ. د واټ مطلب دی څه، او واټ به موږ د ډبل کوېسچن یعنی د ډبل سوال لپاره یوز کوو. د واټ یو څو اگزامپلز دی موږ سره. what do you do؟ what do you do؟ ته څه کوې؟ what color is it؟ what color is it؟ دا کوم رنګ دی؟ what movie is this؟ what movie is this؟ دا کوم فلم دی؟ what place is it؟ what place is it؟ دا کوم ځای دی؟ what happened؟ what happened؟ څه وشو؟ نیکسٹ ورډ دی موږ سره how. د how مطلب دی څنګه. how is your father؟ how is your father؟ ستا پلار څنګه دی؟ how are you؟ how are you؟ ته څنګه یې؟ How was the meal؟ How was the meal؟
روټه څنګه وه؟ How will you go to Peshawar? How will you go to Peshawar? ته به پېښور ته څنګه ځې؟ How long will you take? How long will you take? ته به څومره ټایم اخلي؟ Where? د where مطلب دی چرته، او where بیسیکلی د یو ځای دپاره استعمالیږي، یعنی د یو لوکیشن دپاره مونږ where استعمالولی شو. Where is the airport? Where is the airport? ایرپورټ چرته دی؟ Where do you work? Where do you work? ته چرته کار کوي؟ Where do you live? Where do you live? ته چرته اوسیږي؟ Where did you buy this car from? Where did you buy this car from? تا دا گاډی چرته واخیستو؟ Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? ته پرون چرته تللی وي؟ When. د when مطلب دی کله، او when مونږ بیسیکلی د ټایم یعنی د وخت د معلومولو دپاره یوز کوو. When will you marry? When will you marry? ته به واده کله کوي؟ When does Aisha get here? When does Aisha get here? عائشہ به دلته کله راځي؟ When had he go to Peshawar? When had he go to Peshawar? هغه پېښور ته کله تللی و؟ When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? ته سهار څه وخت پاسې؟ When will your result be out? When will your result be out? ستا نتیجه به کله وځي؟ Which. د which مطلب دی څه، او which مونږ بیسیکلی د چویس دپاره یوز کوو. Which is your table? Which is your table? ستا میز کوم دی؟ Which is your favorite book? Which is your favorite book? ستا د خوښې کتاب کوم دی؟ Which of these girls and your sister? Which of these girls and your sister? په دې جینکو کې ستا خور کومه ده؟ Which country are you from? Which country are you from? ته د کوم ملک یا د کوم هیواد یې؟ Who. د who مطلب دی څوک، او who مونږ بیسیکلی د هیومن بینګ یعنی د انسان دپاره یوز کوو. Who are you? Who are you? ته څوک یې؟ Who is he? Who is he? هغه څوک دی؟ Who want to see me? Who want to see me? ما سره څوک ملاوېدل غواړي؟ Who is broke the window? Who is broke the window? کړکۍ چا ماته کړه؟ Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? دروازه څوک وهي یا دروازه څوک ټک ټک کوي؟ Whose. او whose مونږ بیسیکلی د ملکیت دپاره یوز کوو. Whose house are we going? Whose house are we going? مونږ د چا کور ته ځو؟ Whose house is this? Whose house is this? دا کور د چا دی؟ Whose room is this? Whose room is this? دا کمره د چا ده؟ Whose laptop is this? Whose laptop is this? دا لیپټاپ د چا دی؟ Whose pen is this? Whose pen is this? دا قلم د چا دی؟